الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو د میوه هغه مخکې تر شنه کېدو پر درخته باندې دا خرڅول جایز دي که نه دي جایز؟ الابتاء بتوفیق الله تعالی دلته بیخي ډېر اجزا دي. اول که میوه نه وه شنه سوې یوه نوکه یې لا نه وه راشنه کړې په اتفاق یې بیه ناروا ده، او که میوه ټوله شنه وه بیا و دې خبرو ته غوږ نسئ، خو بعضې شنه وه بعضې نه وه شنه، دا یې پله مشهور وي. که ټوله شنه وه خو صلاح ته نه وه رسېدلې. صلاح دغه ته وایي چې یا د حیوان پیدا پر مرتبه یې اوس حیوان د خوراک وي یا د انسان د خوراک وي. که دغه صلاح ته رسېدلې وه بیا روا ده، که صلاح ته نه وه نه ده روا. دا علما وایي. هغه زموږ په مذهب کې هم اختلاف راغلی، خو اصح مبتبعي دا ده چې مخکې تر صلاح هم روا ده. مخکې تر صلاح که څه فی الحال منتفع به نه ده، په راتلونکي کې ده. دعا دا رسو تر صلاح مخکې هم روا سو. که نه وه شنه په اتفاق اوس نو دا بل سرچ راوختې، که نه وه شنه په اتفاق نه سو روا، که شنه وه ټوله شنه وه بس پر مبتع به کول جایز سو، که څه هم صلاح ته نه یې رسېدلی. او که بعضې شنه وه بعضې نه وه شنه، په دې کې بعضې وایي مطلقه به نه ده جایز، دغه شنه له جایزه ده، دا نور له نه ده جایز. بعضې وایي که اکثره شنه وه لږ پاته وه نو جایزه ده، که اکثره نه وه شنه لږ شنه وه نه ده جایز. اصح دا دی چې په ټولو صورتو کې جایزه. هغه که ټوله شنه وه هم مخکې تر صلاح جایزه ده، که اکثره شنه وه لږ پاته وه هم جایزه ده، هغه نه شنه په طبع کې ده اکثر دی. او که مساوي وه نه وه شنه هم جایزه ده، او که لږ شنه وه ډېره نه وه شنه هم جایزه ده. هغه اکثر د دې څوک دی د عقل تابع دی. وعلیه الفتوا. دا اوله سوه نفسي بیه خو جایزه سوه، لیکن بیه چې جایزه سول اوس نو تورې زده کوئ. بیا دا خبرو ته غوږ نسئ. درې صورته دي. که راولاړ سوله په شرط د قطعي وه چې دا میوه زه ستا سره رانیسمه، هغه باید دا پر شرط کله په شرط د قطعي چې اوس به دستي پرې کوې. دا شرط خو په اتفاق جایز دی، ځکه مقتضا د عقد هم دا ده چې هغه مبیعه یو بائع مشتري رانیسي بس دستي یې قبض کړي. په شرط د قطعي دا خبره نشته، بس یوازې دستي به پرې کوې. یو صورت دا دی چې په شرط د ترک پر درختو باندې. په شرط د چا؟ هغه د ترک پر درختو باندې. په شرط د ترک پر درختو باندې څنګه ده؟ یو شرط دا دی چې ماشه زه در سره رانیسم، نه قطع شرط کم او نه څوک شرط کم، نه یې ترک شرط کم، باره خپله پاتې شي دا میوه پر پاتې شي. دا څنګه ده؟ اصح کول دا دی چې دغه دوه فرق نه لري. که څوک فرق ورکوي پر هغه هم خطا وتلی دي. که دا پر شرط کله اوس په اکثر کې میوه دا ده یو کته کې پر شرط کا خو پرېږده، که یې غږ نه وکړي پر پاته سول هم، او که یې په شرط د ترک دا دواړه سره یو دي. ولې معروف کل مشروط. هغه صورت چې وچه په شرط د ترک نه دی کړی دغسې رانیولې ده، هم د خلکو عادت دا دی تا چې لیدل دي چې میوه یې رانیولې ده، هغه بیا بیرته یې دستي شکولې ده چې هغه په ښه نه ده مې شکولې. دا هېڅ څوک نه دي راغلي. پر درختو د بایع لویږي بیا څوک صحیح ده صحیح. اوس نو تورې زده کوئ. د الفاظ ته که څه چې پام شي ښه نو دا دواړه سره یو سوه. هغه که بیا شرط وي برای پر پرېږدي، او که شرط ورته وکړي په شرط د ترک دا دواړه سوه. اوس نو په دې کې دوه قولې. یو قول دغه راغلی دی طالبانو شیخین و دې خواته دي، وایي که وروسته تر صلاح چې صلاح هم ښکاره سوی وه په شرط د ترک ولا نه ده جایز. امام محمد صاحب وایي دا شرط یې جایزه، دا شرط یې څوک ده؟ هغه جایزه. هغه حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم چې هغه ډېر حدیثونه راځي چې نبي علیه صلات سلام مبارک وایي مخکې هغه دا دی زامن الله ثمرته بما یاخذ احدکم مال اخیه. یا نبی علیه صلات وسلام مبارک په نور ځایو کې سم د ماغه د منع کړی ده چې مخرڅو یا تا تزو یا تا سفره، چې معنا ده یا تا تحماره چې سره کېږي. د دې منه راغلی دا څنګه پکوي؟
دی وایي دوی پر د حدیث دی امام محمد صاحب وایي یا روا ده وروسته تر صلح په شرط د ترک وروسته تر صلح په شرط د چا د ترک روا ده ولې پر دې باندې عرف راغلی بعضې علما پر دې باندې خطا وځي وایي عرف خو د حدیث مقابله نه شي کوی د شیخینو سره څوک دی هغه حدیث دی موږ ورته وایي نه طالبانو که څه چې دغه جایزده کوي اصح کول دا دی چې د امام محمد صاحب هغه داسې نه وایي چې د حدیث سره زه ټکر یم امام محمد صاحب وایي واره واره چې د حدیث راغلی و هغه پر عرف و لیکن اوس عرف بدل سو عرف چې بدل سو په اوه زمانه کې هغه وخت عرف دغه و اوس وخت عرف بدل سو څه وجه وه یعنې د یوه خبره غوره هغه دا و عرف اصلي پر دغه حدیث چې راغلی و ولته چې دغه مه کوئ بیا نزاع راځي بیا څوک راځي بیا نزاع راځي نو د نزاع په خاطر طالبان ورته ګوري د نزاع په خاطر د خدای د رسول پر طریقه د مشورې ورته ویلي په طریقه د چا ورته ویلي د مشورې ورته لکه دلته چم په حدیث کې راغله چې نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویله ولته چې مخکې مه خرڅوئ ګورئ دغه حدیث سم جواب شو چې مخکې تر صلایت چې مه خرڅوئ موږ هغه د خدای رسول په طریقه د مشورې ورته ویلو ځکه د دوی پابند کې جنجال راته که جنجال رانیسي پروا نه کوي د هغه رقم په شرط د ترک نبي علیه السلام ول که د دوی نزاع راته بیا جایز نه دی او که نزاع نه راته پروا نه کوي د هغه رقم نبي علیه السلام وایي اذا منع الله یعنی که خدای پاک میوه منع کړه ستاسې ولې مال جنې اخلئ دا پر طریقه د کرات تنزیهي وای یا پر طریقه د مشورې وای او یا دا په هغه صورت کې وای چې نزاع راځي ور د حدیث دا ترجمه شو صحیح اوس بل یو ځای پاته دی دغه ځای ډېر نادر پاته دی زموږ ټول کتابونه په یوه خوله وای په یوه خوله وای که قبل الصلاح په شرط د ترک کښیږدي که قبل الصلاح په شرط د ترک رانیسي یعنی صلح دا خو وروسته که تر صلح وباره په شرط د ترک اختلاف د امام احمد صاحب د شیخین په مابین کې اصلي فتوا پر کول د چا وکړه د امام احمد صاحب وکړه چې روا دی د چې په حدیث ورکړي د حدیث او د حدیث مقابل نه بلکې حدیث واده ور پروش دی نه اوس ور بدل شو نو چې ور بدل شو اوس هم هغه حدیث دی هغه حدیث ما چې ور بدل دی د حدیث بیرته مفاد دغه لیکن دغه صورت ټول کتابو د شي لیکلی وایي که مخکې تر بدوی صلاح په شرط ترکو کې پنیز د کل ناروا دی اتفاقا ناروا دی که مخکې تر بدوی د صلاح په چاو کې هغه پنیز د چا په شرط د چاو کې د ترک چې ستا پر دغه پاتیږي وایي دا پنیز د کل ناروا دی پنیز د چا ناروا دی د کل ناروا دی دغه ځای برکره پر خطا جمهور چې مفتیان ته مسله ورکړې مې قرار دا ځای هغه شلی کړی وای دا پنیز د کل بس دا صورت خو نو پنیز د کل نه راوت لیکن خو طالبانو حکیم معلومات وایي که چیرې عرفي حدیث پیدا شي که چیرې عرفي حدیث پیدا شي دا خو ظاهر روایت چې د درو سره پر اتفاق دی حدیث خو چار سره غلی و دغه خو تاویلات وسو دا خو تاویل وسو حدیث خو یا پر مشوره بناو یا پر قرات تنزیهی بناو یا پر تنازع چې هغه حدیثونه نو خو هغه چا دی اوس طالبانو اوس دغه فرق نه لري که مخکې تر صلاوي که وروسته تر صلاوي په شرط د ترک هغه بالکل بنا بروب که ور جوړ شي ورپې حدیث معتبر دی دا طالبان شروط پر دې غږېدلی دي شیخ الاسلام پر دې غږېدلی دي چې ورپې حدیث معتبر دی و پر دې باندې فتوا ده چې ورپې حدیث معتبر دی چې ورپې حدیث معتبر سو نو بالکل که مخکې تر قبل الصلاوي په شرط د ترک امر واده که بعد الصلاح په شرط ترک په دوارو کې د امام احمد صاحب پر کول فتوا ده نو په دوارو صورتو کې روا سو هیڅ پروا نه کوي طالبانو خلاصه دا راله لکه موږ په بیوفا کې وویل سوال دا دی زموږ ټول کتابونه دا وایي دا نور د فقه کتابونه وایي هغه عقد که چیرې یو شرط په عقد کې و په صلح کې د عقد و او د یو د متعاقدینو فایده و دا مفسد د عقد دی یا مکروه دی په عقد کې دا څنګه وایست دلته هم دغه شی دی موږ اولادو جواب دا ورکو چې شرطونه پر دغه اقسام دي یو مقتضا د عقد دی یو ملایم د عقد دی طالبانو زما خبر ته ګوري بل نه مقتضا دی نه ملایم دی هغه بیا خپل په کور کې پر درې قسم دي اوس نو طالبانو زده کوي چې که چیرې مقتضا د عقد و هغه لکه زه ستاسو د اخر رانیسم په دغه شرط ته بیا ما ته اوس راکوې را تسلیموي به نو دا خو د عقد مقتضا د خود بیا را تسلیموي د عقد څوک ته د عقد مقتضا دی دوم طالبانو ملایم د عقد سره دی زه ستاسو ته زما ستاسو خر په پور رانیسم په پور رانیسم ته ما ته وایه کفیل به راکوې او یا به څوک راکوې رهن ګرو به راکوې دا طالبانو ملایم د عقد سره دی دا بالکل منافي نه دی دریم طالبانو هغه دا دی چې نه ملایم دی نه مقتضا دی دا یقیني زموږ په مذهبو کې هغه د مالک صاحب د مذهب له خو پاته و هغه څه کوي یقیني هغه دا چې زموږ مذهب کې چې هغه د یو د متعاقدینو فایده مې ناروا دی نو دلته چې اوس په شرط ترک سو دا خو یقیني د مشتري پیدا سو
چې د مشتري څوک سو د مشتري فایده سو زما خبرو ته غوږ نسئ نو دغه یروي اجتماع نو دا خو د متعاقدینو فایده سو موږ وایي دا بیا پر درې قسمه دی. یو شرط هغه دی چې په عقد کې کښې د مقتضا دا قدم نه وي هغه هم نه وي لیکن په قدرت کې د یو چا نه وي یا یې سن په قدرت کې نه وي یا شران په قدرت کې نه وي او یا په قدرت کې خو عرفي وي. دا درې سره قسم د مقتضا څخه خلاف یا عقد نه په فاسدېږي چې هغه په قدرت کې سن وي لکه زور تام ته پر ما د آخر خرڅې په دې شرط ته ما تو اته به د آخر اسمان ته بیا یا دا ګورې انسان په قدرت نه دی نو بالکل شرط فاسد دی عقد صحیح دی. بل دا دی که تا چیرې پر ما دې شرط ښه شوی چې د شریعت په خلاف هغه دا ښه چې دا شرط ښه شوی چې په دغه شرط زه ستاسو سره نکاح کوم ما به د دې کلي سره نه بیا د دې وطن سره به مې نه بیا دا شرط د هغه د شریع په خلاف دی هر ځای چې مېړه ګزاره کوي مینال ته ګزاره کولی شي مګر خبره دا ده چې واده جلا ده چې واده ورسره وکړي د وادي وپا شته خو نه پسې شرط فایده نه کوي شرط فاسد شو او لیکن عقد صحیح شو. دا یو څو دوه. دریم طالبانو هغه عرفي شرط دی. عرفي شرط موږ پرې کوم په ګواده خو ماش په دا تورې څوک نه دي پوهېدلي هغه وایي که چیرې سړي سپټې د یو چا سره رانیولې دا پر شرط کړي چې هغه میخونه به ته پر ولې میخونه وشان به ته پر ولې نو په دغه صورت کې بیا طالبانو ته سپام ورته وکړي هغه بالکل دا شرط کړی و د متعاقدینو فایده هم ده چې مشتري دی خو هم جایز دی هم جایز. نو طالبانو دلته دغه شرط عرفي دی چې عرفي شرط دی که څه چې په یاد وه نو قبل الصلاح هم جایز شو بیا بعد الصلاح هم قبل الصلاح په شرط ترک او که عام پرېږده خو نو په طریقې اولا جایز دی او که راولاست دا هم جایز شو دا دواړه که چیرې بعد قبل الصلاح وي چې دوی وایي اتفاقا نه دی جایز هغه اتفاق هم پورته شو په عرف هغه هم ظاهر روایت مقابل یې دا راغی نو د ظاهر روایت په مقابل عرف راغی عرف پر ظاهر روایت باندې هغه څوک دی ډېر هغه باندې قاضي دی ډېر باندې حاکم دی پاتې سوله یوازې حدیث ته حدیثو چې دا درې حدیثونه راغلي وو د ګردو مرڅوکو کې تاویلونه یا پر قرات تنزیه وه یا پر مشوره وه یا پر دغه وجه تناظر راتلی سر په خلاصو نو اوس دغه بیې دا ګردې جایز شولې چې ما چې لږ راشنا یې بس دا که په شرطه ترک وي کفاره کم وکړي دا خپله جایزه ده. دا تر دې ځایه پورې درته راله. دویمه خبره دغه طالبانو دا خبره خلک ډېره کوي وایي که چیرې دا تاوان سوله اوس دغه ما بیا هم دا میوه رانیوه سوله وروسته میوه تاوان سوله میوه چې تاوان سوله نو تاوان پر چا دی. امام بخاري صاحب مطلقه زمان پر چا وایي پر بائع وایي شافعي صاحب مطلقه زمان پر مشتري وایي لیکن مالک صاحب هغه وایي تر ثلثه پورې تر چا پر دی تر ثلثه پر مشتري دی بالابود تر دریم بالابود نو پر دم تکلیف دی پر چا دی پر بائع. موږ دا یوه خبردار نو کوم موږ وایي طالبانو خبره پر تخلیه او پر غیر تخلیه پر چا ده هغه پر تخلیه که چیرې د بائع د مشتري د بائع څه شی رانیوي تخلیه ورته وکړه چې قبض راغی بیا ټول تاوان پر چا دی پر مشتري دی او که تخلیه نه ورغلې نو خو بیه تامه سوې نه د بیه په قبض باندې طالب شي بیه خو تامیږي لیکن هغه پوره کمال ته نه ده رسېدلی نو بیا په دغه وخت کې چې قبض سوی نه وي تاوان یې پر چا دی هغه ډېره ښه خبره ده غوږ اوسئ دا ګرده موږ وایو که مخکې تر تخلیه یعنې یا د مخکې تر عین قبضه یا قیم مقام د قبضه که نه راغلی تاوان پر بائع دی او که راغلی وروسته تاوان سي بیا تاوان پر مشتري دی. دا ټول په صحیح طریقه باندې طالبان ورته ګوري چې ویې ګوري دا ماده هغه چې دا مادې ته سم دم پام ورته وکړي هغه 188 او 206 او هندیا دریم جول 106 د مختار څلورم جول 340 چې وګوري په دې کې خطا شوي دي. ښه خبرې تکمله د فتح الملهم په جلد اول 322 کې مبسوط د سرخسید دوم جول 340 کې او فقه البیوع هغه د 316 میسونه سي تر 316 درشمه پرې دا یې بل ته راځي. ښه جواب طالبانو فتح القدیر هم په 5 جول هغه 492 کې او مبسوط دا اوس مبسوط هغه بل نم درته وایه دا په 12 ټوکې 190 کې دی خو ښه جواب پر دغه صورت باندې چې هغه مخکې تر صلاح په شرطه ترک وي د اوله فتوا په دې چا ورکړله حکیم معلومات ورکړل چې هم ور که دا ور په راشي بس بالکل جایزه اوس هغه ور پسته چې ور پسته دا هم جایزه چې مخکې تر صلاح په شرطه ترک دا په امداد الفتاوا دریم جل 90 کې ولیکل په امداد الفتاوا دریم جل 190 او دا هغه رقم احسن الفتاوا هم لیکلي دي هغه د مولانا رشید احمد رحمه الله تعالی په 14 جل 14 صفحه کې نو فتوا پر دې سو چې دام ټول سو دام غته جایز په دې خو به ان شاء الله سر خلاصوي فقط یو صورت پاتې سو دا به مو وایو
که وخت اخی که نه اخی. اول په دغه درختو کې سلم موږ ورته وایو چې سلم په دغه میوو کې جایز نه دی. په سلم کې دا لازمه ده چې د ماین شي څه بنوي. نو ځکه خو موږ ګوره د ماین شي څه بنوي. نو زه چې راولاړ سم ستا د باغه 100 روپۍ تا درکوم سلام اخم شو تام دغه خاص درختې ماته به دغه میوه بیا راکوي 15 میاشتې وروسته دا سلام نه سي کېږي بلکې سلام طالبانو چې په وطن کې شي نفسي په میوه ده نفسي په انګور ده باره دا شي د ماین درخت کې وکړي باطل دی. نو سلام په دې کې نه سي کېږي. بله لار نشته بیا سمه ده مبیه. بله استفتاء دا استفتاء ته غوږ نه سي. په هغه صورت کې خو اتفاق سو که میوه نه وه راشنه په اتفاق باندې به نه ده جایز. او زموږ خلک اوس طالبانو یقینا دا دوم استفتاء ته ګورې ډېر خوندور تاسې ورسئ پشنت تاسې ورسئ منګوچرت هغه یقین تاسې ورسئ هغه علاقو ته دا زموږ افغانان هم راغلي دي نور هم ډېر ځایه باغونه اجاره دي د 9 کال دپاره د 15 کالو دپاره دا اجاره دي. هغه د ډېر تر دغه زیات هم شته د 6 د 9 د 8 کال دپاره اجاره کړي باغونه پر یوه ځای باندې څوک کړي دي هغه دغه رانیولي دي رانیولي دا چې رانیولي دي بس هم د اوس ګرده بس د باغ هر څه مې اوس ما د 14 لکه ورکړي دي اجاره هم نه ده چې اوس معلومه ده دا سوال دی ځکه د درختو اجاره صحیح نه ده. نو دغه صورت به څنګه جوړوي میوه شنه صحیح هم نه ده اجاره خو د درختو نه ده صحیح د درختو چې نه سوه صحیح نو پاته سول چې صحیح سوه اجاره د درختو نه ده صحیح. نو بیه بیا سول بیه خو مخکې تر ظهور د میوې چې میوه نه ښکاره سوی په اتفاق ناروا ده دلته نور ته اعتبار دی نه بل شي دا بالکل چې ظهور نه راغلی نشته. نو څنګه به کوي طالبانو د دې دپاره یوه هیله شته دا زموږ خلکو ټول ته وایي طالبانو حرام یې ورحلال کړي حرام یې څوک ورحلال کړي ډېر سوالات وکړي هغه دې راولال کړي چې خالي مځکه دې په اجاره ورکړي خو خالي مځکه طالبانو فقط په مځکه کې دغه شرط چې صلاحیت د کښت لري بالاکه زه په وکړم که نه په کرم هغه که د درختو مابین هم پروا نه کوي دا درخت نه ده خو دا درخت دا په باغ شنې دي دا په نامابین کې مځکه ما چې صلاحیت د کښت لري که زه وکړم که نه وکړم زه سرعت درته وایم زه سرعت درته دغه مځکه دې راولاړ کړه چې داسې دې وکړي باره چې اسانه خبره سوه باره دونه خبره نه ده قرار په اسانۍ دې وکړي دی دې ورته ووایي چې زه ستا باغواني هم په حصه روا ده سړي په خلاصي دې ورته ګوري هم په حصو دی دې ورته وایي چې دغه مځکه ما ته په اجاره راکړه مځکې اجاره خو روا ده خو د درخت اجاره نه ده روا نو قرار دا خالي مځکه دې په اجاره واخلي په اجاره خالي مځکه خو د 100 روپو د په کال د اجاره دی دې په لس لکه واخلي په څو دې واخلي په لس لکه زما په خبره م سر خلاص و که منوسو خلاص ښه وروسته دې هغه څوک سره وکړي مساقات ورسره وکړي مساقات مساقات دې ورسره وکړي هغه دا دی چې زه ستا باغوان یم زه ستا څوک یم زه ستا باغوان یم باغواني در سره کوم باره ولاړ سو فقط یو 15 روپۍ دې پرېږدي په 15 روپۍ دې پرېږدي نور دې د اګرده وکړي باره د درختو دې څوک وکړي د درختې باغواني وکړي باره طالبانو ګرده مکملې بېرته دسه په 10 لکه دي 10 روپۍ دې پرېږدي یا دې 500 روپۍ پرېږدي په 9 لکه دې څوک وکړي مځکه اجاره کړي چې مځکه اجاره کړل په 50 زره هغه چې پاتې سولې هغه دې د چا په حساب د باغوانۍ په حساب زه څوک یم زه ستا بالا باغوان یم چې باغوان یم نور په باغوانۍ کې زما دی بس 500 روپۍ زه تا ته در کوم ستا دې خلاص ورته ګور نور په باغوانۍ کې زما دی د 500 په اندازه څوک در کوم حصه در کوم بس د ګردو شان دپاره روا سو بل طرز نه روا کېږي چې خالي مځکه ورسره اجاره نه کړه دغه باغونه بیا نه کېږي دا ځای طالبانو نو کې ګران دی بره به نو په ګردو ځای سرخلاص اوس په د ټولو په هغه خبره باندې هم سرخلاص نو بیا درته هم په اجاره د خالیه دې وکړي په اعطا د سمن ډېر دې وکړي وروسته مساقات دې وکړي ډېر په کمه درجه دې مساقات وکړي په ډېرو کمو روپو دې وکړي یعنې هغه ته دې هغه خاوند ته د مځکې دې بیا ډېرې کمې روپۍ ورکړي دا ټول د مختار څلورم جل 440 او پنځم جل پنځمه او مجله الاحکام عدلیه 523 ماده او درول الحکام 400 صفحه سلیم باز جلد اول 18 صفحه 85 صفحه او ماده 209 طالبانو ورته ګوت 208 او 209 هم دا ټول او طالبانو ښه خبره الته طالبانو په امداد الفتاوا کې هم دا ځای راځي او په تکمله کې د فتح المرهن په 300 کې دغه هغه طریقه د چا ده هغه د حلال والده والله دا نو ګوره دا طریقه چې هلته سمه ده ور وښه وشي ډېر به شي والله سبحانه اعلم